دې پښتون ته چې دی نو سور سلام پکار دی. 15 ورځې مخکې چې دی نو دې خپل لوډر ودرولی او د اختر چټیانې وې نو دې چې دی نو خپل لوډر ودرولی او چې کله چې دی نو د اختر سیزن ختم شو دا چې دی نو واپس راغی او د خپل لوډر یې سټارټولو چې کله چې دغه نه تارپال لر کړو نو هلته چې دی نو مرغۍ او هغه چې دی نو بچي راوړي وو. په هغه ټیم کې هغه پښتون چې دی نو خپل لاس بره کړي و چې تر هغه پورې به چې دی نو زه دا لوډر نه سټارټوم چې څو پورې چې دی نو دې مرغۍ د خپل بچي نه غټ کړ او دې چې دی نو پاسول نه وي تر هغه پورې به چې دی نو زه دې له ګاډۍ له ګوتې هم ورنه وړم او دا ګاډۍ به چې دی نو سټارټ هم نه کړم دا به زه راوم نه وباسم. که تاسو وګورئ که نه وایي دې کس چې دی نو دې پښتون دې به تقریبا د میاشتې د 2 لاک نه واله 3 لاک روپو پورې میاشت ګټله او چې کله چې دی نو دې خپل لوډر ولیدو چې هلته مرغۍ دي او د هغه چې دی نو بچي راوړي دي و چې څو پورې دا بچي غټ شوي نه وي او دې چې دی نو دا پاسولي نه وي د هغه پورې چې دی نو زه دې له نه ورځم. دې پښتون ورور ته سور سلام پکار دی چې هغه چې دی نو د یوې مرغو دومره خیال وساتلو چې هغه بچي راوړي دي او زما پر یې ګاډۍ کې دي الله پاک به چې دی نو ماله رزق د بل طرف نه راکړي او زه چې دی نو بالکل دا داسې نشم کولی او بالکل که تاسو وګورئ که نه چې دې چې دی نو کوم اعلی مثال چې دی قایم کړی دی او د دې ویډیو چې دی نو په سوشل میډیا باندې هم ډېره زیاته وایرل شوې وه. ملګرو ما چې تاسو سره دا سټوري شریک کړم تاسو به ډېر زیات حیران شئ چې پښتانه د الله پاک څومره غټ زړونه ورکړي دي چې 2 والا 3 لاک روپو پورې ته پکې میاشت ګټې او هغه لوډر چې دی نو ته چې دی نو پرېږدې دې دپاره چې هغه کې مرغۍ چې دی نو په هغه کې بچي راوړي دي او د هغه دپاره چې دی نو ته پرېږدې. ملګرو دې سیټه به تاسو تصویر ښکاري د هغه پښتون دی که نه چې دی یو اعلی مثال قایم کړی دی او بلکې ټول دنیا دپاره چې دی نو یو پیغام هم جاری کړی دی او چې الله پاک ماله رزق راکوي نو داسې به رزق راکوي که نه. او بل دا چې زه بالکل چې دی نو دا زه نشم ورانولی هغه چې کوم بچي راوړي دي د څو پورې چې دی نو خپل بچي پاسولي نه وي د هغه پورې به چې دی نو زه دې لوډر له ګوتې ورنه وړم او واپس پې چې دی نو تارپال خور کړي او بېرته چې دی نو واپس خپل ځای ته راشي ځکه چې د اختر نه وروسته چې دی نو سیزن شروع شي لوډرو سیزن شروع شي بالکل چې دی نو کارونه سټارټ شي او هغه چې دی نو بالکل پټان بھائی چې دی نو داسې کار وکړو چې انسانیت یې والا مثال یې قایم کړو. پښتانه همیشه زنده باد. پښتانه یو داسې کارونه کوي که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. نو دا ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ چې د ټولو ته ورسي ځکه چې یو ډېر زبردست اعلی مثال یې قایم کړی دی وایي که نه الله پاک به ماله رزق د بل طرف نه راکړي او دې چې کم کار کړی دی که نه تاسو سوچ هم نشئ کولی چې وایي د څو پورې دې مرغۍ د خپل بچي نه الوځول.